له شهزاد محمدي سره څه کول پکار دي؟ باید یادونه وکړو چې دغه لیکنه په خبریال ډاټ کام ویبپاڼه کې راغلې ده چې زه تاسو ته دلته وړاندې کوم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې جنجالي لوبغاړي محمد شهزاد محمدي یو ځل بیا د کرکټ بورډ له بړاستنې پښې وویستلې چې په سبب یې د نوموړي قرارداد تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی دی چې پرله پسې سرغړونو له کبله د شهزاد قرارداد تر نامعلومې مودې وځنډول شو. د اعلامیې له مخې هر لوبغاړی چې بهر ته ځي باید د کرکټ بورډ له ادارې اجازه واخلي. خو شهزاد محمدي له اجازې پرته څو ځله د تېروتنه تکرار کړې ده. شهزاد محمدي په تیر نړیوال جام کې هم په یوه جنجالي کس بدل شو او کله چې د خراب فټنس او زنګون د ټپ له کبله له لوبډلې بهر شو، په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د رک روغ دی او بورډ د چارواکو او یو شمېر لوبغاړو په فرمایش له لوبډلې بهر شوی دی. په هر حال که چیرې بورډ په دې ملامت هم و، په کار نه و چې هغه څه ویلي وای چې کابل ته را رسېدو وروسته یې د رسنیو په مخ کې باد کړل. شهزاد محمدي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بریدګر توپوهونکی دی، خو د خپلو تېروتنو له کبله خپل لوبي ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړ. یو ځل د کرکټ نړیوالو سره یو کال بې بیټه کړ، اوس بیا د کرکټ بورډ لخوا تر نامعلومې مودې له لوبو کولو پاتې شو. خراب فټنس، بده خوله، په خپل سر کړنې، پاکستان ته سفرونه او هلته ژوند هغه څه دي چې شهزاد د خلکو له زړونو وغورځاوه. شهزاد چې کله په 2015 کال کې له نړیوال جام څخه بهر شو او د نوموړي مینوالو په کرکټ بورډ نقد وکړ، خو د هغه اجروي رئیس شفیق ستانکزی ویل چې شهزاد که زموږ لپاره 100 یا 10 منډې کوي، همدومره منډې بیرته په ویکټ ساتنه کې ترې ځي. خو له دې وروسته هم نوموړي خپل فټنس جوړ نه کړ او یو چست او چالاکه لوبغاړي په توګه په میدان کې ونه لوبېد. خو له خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هر څه وایي، له نړیوال جام څخه په راګرځېدو یې هغه څه ویل چې د دنیا هیڅ لوبغاړي به هم داسې جرأت ونه کړي. خو بیا هم کرکټ بورډ هغسې چې تمه وه حساب او کتاب ورسره ونه کړ. شهزاد یو شمېر نورو افغان لوبغاړو په څېر په خپل سرای کې هم نوم لري، که څه هم له هغو څو ځله غوښتنه شوې چې په کابل کې د ژوند کوي، خو له بهرنیو سفرونو وروسته یې څنګه کابل ته راوګرځي، دی بیا په مخ تورخم خوښوي او تړلې پوزه پاکستان ته روان وي. زه د دې په شجرې پسې نه ګرځم، خدای چې هر څه کوي اوس په افغان لوبډله کې لوبیږي او کار د لوبډلې او هیواد قوانینو او ارزښتونو ته درناوی وکړي او په خپل وطن کې پاتې شي. اوس پوښتنه دا ده چې له شهزاد محمدي سره څه کول پکار دي؟ نوموړی اوس 32 کاله عمر لري، البته امکان لري چې رښتینی عمر یې تر دې هم ډیر وي او داسې خواته روان دی چې کرکټ یې نور ختم دی. نوموړی نه تخنیکي شرطونه لري چې ګزاره ورسره وشي او نه بله کومه داسې ښېګڼه پکې پاتې ده چې په لوبډله کې ځان ته ځای جوړ کړي. د نوموړي تیر کریر ته په احترام خو اوس وخت را رسېدلی چې د شهزاد محمدي پر ځای نوی ځوانان رامخکې شي. د افغانستان په الف لوبډله کې ډیر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې د شهزاد محمدي تشه ډکولی شي. کرکټ بورډ ته پکار ده چې هغوی ته چانس ورکړي او د ځلیدو لپاره یې فرصتونه برابر کړي. شهزاد که ځان فیټ کړ، اصول یې ومنل، کارګردګي یې ښه وه او په افغانستان کې پاتې شو، خدای دې راولي او بالکل دا خک جوړیږي چې په ملي لوبډله کې پاتې شي، خو په داسې ډول هیڅ صورت په ملي لوبډله کې ځای نه لري. لیکوال عمران وطن دوست. ډیره مننه ملګرو، تر بیا ښې شوې.